ترافیکي لارښود. د درس عنوان مو دی د وسایطو په منځ کې فاصله، یعنی یو وسایط د بل وسایط څخه باید څونه فاصله ولري. قانون وایي چې تاسو د بل وسایط څخه باید دومره فاصله ولرئ. که چیرې یو دم د مخ وسایط خرابېږي او درېږي، نو تاسو باید خپل وسایط په دې جریان کې کنټرول کړئ. بله خبره دا چې ستاسو فاصله باید د سرعت په اندازه وي. که چیرې تاسو په تیز سرعت کې یاست، نو باید د مخکې وسایط څخه هم فاصله زیاته وي، او که چیرې کرار روان یاست، نو بیا باید د مخکې وسایط څخه فاصله کمه وي. مطلب دا چې تاسو کنټرول ولرئ. که خدای نخواسته په دې جریان کې د مخ وسایط ودرېږي او موږ پکښې وموښلو، نو ملامت هم موږ یو، ولې چې موږ په پوره اندازه د ده څخه فاصله نه درلوده. مخکې مو وویل که چیرې سرعت لږ یعنې په ښار کې روان یو، نو باید ترمنځ مو فاصله لږ وي، او یا که چیرې په اطرافو یا غټو لارو کې روان وو، نو معلومداره خبره ده چې هلته مو سرعت تر ښار ډېر دی، باید فاصله مو هم تر ښار ډېره وي. بیا هم وایم چې فاصله باید د سرعت په اندازه وي. که تیز یاست فاصله مو ډېره کړئ، او که چیرې کرار یاست فاصله مو لږ کړئ. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې شو. شاه د اعتبار وړ نوم.